د پښتنو ځوانانو انتهایی نماینده شاعر دی. د خپل وطن د قام د خاورې په احساس باندې لړلې شعر لیکي. د کتابونو خالق هم دی. الله ور ډېر صلاحیتونه ورکړي دي. عجز صاحب وګورئ ستاسو شعرونه ته. بس خبرې هم مولانا صاحب وکړې، افسر افغان وکړې، خبرې هم مولانا راځي او نه کولی شو. او شعرونه به دوه درې وایم چې قام کې مې ختم شو نفاق یاره څه نشم ویلی. قام کې مې ختم شو نفاق یاره څه نشم ویلی. ما ته خو ښکاري دا مذاق یاره څه نشم ویلی. او لاسونه وسپړه د غیب علم خدای سره دی چې دا به جوړ وي او کتاب های های لاسونه وسپړه د غیب علم خدای سره دی چې دا به جوړ وي او کتاب یاره څه نشم ویلی. د مار بختې وشي لړم له به خدای سترګې ورکړي خو پښتنو کې اتفاق یاره واه 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 د مار بختې وشي لړم له به خدای سترګې ورکړي واه خو پښتنو کې اتفاق یاره ډېر ښه شعر دی یار ډېر ښه شعر دی یاره څه نشم ویلی. د خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې د خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې من ټول عمر خرڅ کړي دي دارو له میخه کې د خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې موږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو له میخه کې او زمونږ د حیا او د غیرت که داسې حال وي کیدای شي چې څوک راوړي دي سړو له میخه کې حیا او د غیرت که داسې حال وي کیدای شي چې څوک راوړي دي سړو له میخه کې او د بل په مرۍ غلی شي بیا خور سوره کې ورکي د بل په مرۍ بیا خور سوره کې ورکي وړ جرم دی د بل په مرۍ غلی شي بیا خور سوره کې ورکي ساتلې پښتنو د دشمنو له میخه کې د بل په مرۍ غلی شي بیا خور سوره کې ورکي ساتلې پښتنو د دشمنو له میخه کې. زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده ازغونه یې جوړ کړي دي بچو له میخه کې عجیزه نزاکت د ښایستونو یو په دوه شي عجیزه نزاکت د ښایستونو یو په دوه شي نږدې چې کله راشي آینو له میخه کې